السلام علیکم ملګرو. دا زونګه پاکستانی عوام چې په ګرانۍ کې او په خودکش دماکو کې او په سسه کې چې څونه تباه دي، نو زه ویم چې دا نور قامونه به لا دونه تباه کېږي. دا ویډیو زه تاسو ته لګوم، دا تاسو ګورئ که نه. دا یو ټریلي والا دی او دا په یو سړک باندې ودرېدو. ویډیو نه داسې اندازه لګي چې غالبا اودسماتي ته ودرېدو. د اودسماتي له ورغو او دا یو موټر سایکل والا را روان دی، خو دا بای چانس را روان دی، دا نه چې د پسې غلا را روانو. ده ته څه پته وه چې دی به ودرېږي، او ده چې څنګه وکته چې دا ودرېدو او ډرایور دې کوشو په دی هم ودرېدو. او دا وګورئ ګاډي ته وروختو. اکثر له ډرایوران موبایلونه چارج ته ایږدي یا څه نور څه قیمتي شی یا یې پکې پیسې خي. اودسمات انسان په 5 سکندو کې کوي، او 5 سکندو کې هغه به د خپل قیمتي شیزونو نه لاس وینځي. تاسو کته دا ویډیو چې یو 100 سکندو لا ودرېدو او دی په موټر سایکل را روان دی، بای چانس را روان دی. ده چې څنګه وکته چې دی ودرېدو، په دی هم ورته ودرېدو، هغه هر څه نه اخلاص کړو. نو دا حالات دي زموږ او ستاسو لکه د قوم چې دا حالات دي، نو بیا حکمرانانو نه څه ګیله چې له پی ډي ایم دا وکړو، وله عمران خان دا وکړو. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې ویډیوګانې زه تاسو له راوړم.